د پېښور هاي کورټ د یو افغان وګړي د جبري ایستلو مخه نیولې او اړوندون دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د هغه او د کورنۍ د تابعیت او قانوني اسنادو اړوند ټولې غوښتنې په بشپړو میاشتو کې دننه واوري کړل شي. د عدالت د حکم له مخې هغه افغان وګړي چې له یو پاکستاني میرمنې سره یې واده کړی وو او ګډ اولادونه هم لري تر بل هر حکم پورې بله پاکستان نه ایستل کیږي. د هغه پریکړې د پېښور هاي کورټ د جسټس وقار احمد او جسټس بابر ستار په مشتمله دوه کیسز بنچ باندې د زینب بیبي په درخواست کې وکړه. د ورځې په مهال د درخواست کوونکي وکیل اسد الله خان یوسفزئی محکمې ته وویل چې موکل یې له یو پاکستاني ښځې سره قانوني واده کړی وو، د دوی ماشومان هم شته، نو له همدې امله باید د پاکستان تابعیت او اړوند قانوني اسناد ورته ورکړل شي. وکیل استدلال وکړ چې د کورنۍ غړي له اوږدې مودې راهیسته د پاکستان ویژن کارډ، پومبي، سمارټ کارډونه ترلاسه کړي دي، تابعیت کولو لپاره په تمه دي، خو اړوندې ادارې تر اوسه پریکړې ته نه دي رسېدلي. محکمې د اورېدنې وروسته د نادره او د ډي جي مهاجر پاسپورټونو عمومي رئیس ته لارښوونه وکړه چې د درخواست کوونکي ټولې پاتې غوښتنې د شپږو میاشتو په موده کې د قانون له مخې وڅېړوي او وروسته یې پریکړه دې پر وکړي. عدالتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د هغه بیرونو وګړو لپاره هم مهم بلل کیږي چې له پاکستان اتباعو سره یې ودونه کړي وي او تابعیت یا قانوني استونګي د اسنادو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د حقوقي چارواکو کارپوهان باور لري چې په هاي کورټ دغه حکم به د ورته کورنۍ د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي او اړوندې ادارې به اړي کې چې تابعیت او مهاجرت قضیې په ټاکلي وخت کې حل فیصله وکړي. د محکمې له وروسته د افغان وګړي د جبري بېدخلي خطر په موقتي ډول ختم شوي او اوس په دغه تابعیت او قانوني حیثیت په اړه وروستۍ پریکړه د اړوندو ادارو له لوري د قانوني پروسې له بشپړېدو وروسته کیږي.